زه وایم غیبت کوونکي انسانان الله جل جلاله فرمایي ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني او ځینې ستاسې دي د ځینو نورو غیبت نه کوي. آیا ستاسې څخه یو څوک دا خوښوي چې د خپل ورور غوښې په داسې حال کې وخوري چې هغه ورور دې یې مړ وي؟ تاسې دغه د ورور د غوښو خوړل بد بولئ. نو همدارنګه د مسلمان ورور غیبت کول او عیب لټول بد وبولئ او تاسې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. بېشکه چې الله جل جلاله ښه توبه قبلونکی او ډېر رحم کوونکی دی. ورونو، غیبت دا دی چې یو بل مسلمان ورور په داسې شي سره یاد کړل سي چې هغه په دې سره نه وي راضي چې د هغه کار یا هغه شي نسبت دې دته وسي، که څه هم دغه کار او هغه عیب په هغه کښې موجود وي. که د یو چا څخه داسې پوښتنه وکړل سي چې آیا داسې یو مجرم او ظالم هم پیدا کېدلی سي چې د سهار ناری او د غرمې خواړه او د ماښام ډوډۍ دې یوازې دا نه چې د انسانانو غوښې وي بلکې د خپل مسلمان ورور غوښې دې وي؟ ډیرو کسانو ته به دغه حالت عجب معلومیږي او په دغه حالت سره به نه څوک خوښ وي او نه به په راضي وي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د دغه حالت په باره کې د تلاوت سوي آیات شریف په آخر کې فرمایي فکرهتموه، یعنی تاسې دغه د ورور د غوښو خوړل بد او ناخوښه بولئ. نو دا به څنګه انسان وي چې د نورو دوست انسانانو او مسلمانو ورونو سره ژوند کوي او د هغو د غوښو پر خوړلو دي که مړه وي که ژوندي خوند او مزه اخلي. یو ځل بیا د الله جل جلاله په دغه مبارک قول کې فکر وکړه چې فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، یعنی آیا ستاسې څخه یو څوک دا خوښوي چې د خپل ورور غوښې په داسې حال کې وخوري چې هغه ورور دې مړ وي؟ دغه د انسان د غوښو د خوړلو بدي نوره هم هغه وخت زیاتیږي چې دغه څوک چې غوښه یې خوړل کیږي په داسې حال کې وي چې نه د ځان دفاع کولی سي او نه غوښه خوړونکی له خپله ځانه څخه منع کولی سي. ځکه هغه څوک چې د چا غیبت کوي په داسې حال کې یې غیبت کوي چې هغه حاضر او موجود نه وي. نو دا داسې مثال لري لکه څوک چې د مړه انسان غوښې خوري، ځکه ژوندی انسان د خپل ځان دفاع کوي او غیبت کوونکی هغه ته نسي ورسېدلی، مګر هغه وخت یې بیا غوښې خوړلی سي چې هغه مړ سي.